یو سړی چې دی هغه راځي او مونځ کوي او د مونځ نه بعد چې دی راځي په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې سلام اچوي د الله نبي ورته فرمایي ورشه مونځ وکړه مونځ یې نه دی کړی هغه لاړ شي بیا مونځ وکړي هغې نه پس چې دی بیا راشي بیا سلام واچوي د الله نبي ورته فرمایي ورشه مونځ وکړه مونځ یې نه دی کړی هغه دریم ځل ځي او دریم ځل چې دی مونځ کوي او بیا راځي بیا د الله نبي ورته وایي ورشه مونځ وکړه مونځ دې نه دی کړی دا کس چې دی الله نبي ته وایي ای د الله نبي د دې نه ماته بل ښه مونځ نه دی یاد ماته چې دی ښه مونځ وښایه په کومه طریقه باندې زه مونځ وکړمه نو بیا ورته رسول الله صلی الله علیه وسلم د مونځ طریقه ښیي او په دې حدیث کې شاهد دا دی ورته فرمایي چې کله ته رکوع کې نو ښه په اطمینان سره رکوع وکړه د الله نبي د رکوع طریقه څنګه وه داسې نه وه لکه صرف سر کته که او بیرته چوت که نه ستا ملا او ستا سر چې دی هغه برابر شي بیا ورته فرمایي چې کله ته پاڅېږي د رکوع نه حتی تعتدل قائما ښه صحیح ودرېږه زموږ حالت څه دی موږ سر چې دی د رکوع نه راپورته کړی نه یو بیا سجدې له روان یو بیا د الله نبي ته فرمایي چې کله ته سجده کې ښایسته سجده وکړه چې کله بیرته سجدې نه راپاڅېږي نو بیا هم ستا جلوس به ته به کښېنې ښه صحیح او دا د مونځ د ارکانو نه یو رکن دی زموږ حالت څنګه دی موږ یو سجدې نه سر راپورته کړی نه یو دویمه سجدې ته روان یو نو دا هغه مونځ دی چې د الله نبي دغه کس ته ویل چې دا مونځ نه دی کړی دا مونځ نه دی زما محترم ورونو اطمینان او دغه رنګې اعتدال سکون خشوع خضوع سره چې دی مونځ کول موږ نه دغه مونځ مطلوب دی الله رب العالمین چې دی په داسې مونځ کې راحت ښودلی د مؤمنانو دپاره سکون دی اطمینان دی په دې سره انسان چې دی د جنت اعلی درجو ته رسیږي په دې سره انسان د ګناهونو او د فحشا او منکرو نه بچ کیږي ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنکر او د ټولو نه دا غټه کامیابي ده کله چې انسان 5 وخته مونځ په جماعت سره کوي او په ښه طریقې سره دا مونځ کوي د انسان د ټولو نه لوی او کامیابه انسان دی الله رب العالمین دې موږ له توفیق راکړي چې موږ خپل 5 وانه مونځونه چې دی هغه په جماعت سره ادا کړو او بیا په ښه شکل او په ښه طریقې سره چې دی ادا کړو